الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا الله رب العزت په توفیق سره د سورة النساء سلام نمبر آیت پورې خبره شوې وه. په دې اخرني آیت کې مسله د هجرت بیانېده چې څوک د الله بندګي کول غواړي نو د الله ځمکه پراخه ده، او بله دا که څوک هجرت وکړي د الله په لار کې وځي او دی مړ شي نو الله رب العزت به له اجر پوره ورکوي. اوس په هجرت کې سفري او بغیر سفر نه هجرت نه وي نو الله رب العزت یو اسانتیا بیانوي د دې امت دپاره، هغه دا چې د سفر په دوران کې قصر منځ الله وایي هغه کولی شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا ضربتم في الأرض، او کله چې سفر کوئ تاسو په ځمکه کې، فليس عليكم جناح، نو نشتی په تاسو باندې ګناه، ان تقصروا من الصلاة، چې لنډوالی وکئ تاسو د مانځه نه. قصر د سفر په دوران کې د الله په رحمتونو کې یو رحم دی، او دا د الله کرم دی په دې امت باندې چې مسافر دپاره یې بعض رخصتونه ورکړي دي. په هغه رخصتونو کې یو رخصت هغه قصر کول دي، او هر منځه کې قصر نه راځي. قصر هغه د ماسپښین په منځه کې مازدیګر او ماسخوتن او سحر او د ماښام په منځه کې قصر نه. دغه شان د سفر یو رخصت دا هم دی چې دوه منځونه یو ځای کولی شي، ماښام ماسپښین، ماښام ماسخوتن او ماسپښین او مازدیګر. او یو رخصت دا هم دی چې په جورابو موضوع باندې مسحه 3 ورځې او 3 شپو پورې کولی شي. او بعض داسې نور رخصتونه. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، که تاسو یریږئ چې په فتنه کې به واچوي تاسو لره کافران، یعنې مونځ قصر کوي که تاسو یریږئ د چا نه؟ کافرانو نه. دلته سوال راځي چې کافرانو نه نه یریږو نو بیا به مونځ نه قصر کوو، مطلب دا شو؟ نه، دا مطلب نه دی. د هغې دوه وجې دي. یوه دا ده حدیثونو کې دا مسله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده، او هغه په خپله قصر کړی دی، او یو ځای کې هم دا مسله ورسره نه ده بیان کړې چې دا هله چې کله تاسو یریږئ، دا یې نه ده بیان کړې. بله دا چې په هغه ټیم کې حالات داسې وو، اکثر سفرونه چې وو هغه د یرې وو، لکه د ټولې دنیا د کافرانو د مسلمانانو سره مقابله ده، او د مسلمانانو د هغوی سره مقابله. نو دا حالات ټول داسې دي د یرې دي، نو ځکه الله رب العزت ورسره دا قید ولګو. نور د دې دا مطلب نه دی چې یره نه وي نو بیا قصر مه کوه. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا کافران دي ستاسو دپاره دشمنان ښکاره. اوس د دې نه بعد الله رب العزت د صلاة الخوف مسله بیانوي، او صلاة الخوف دا د یرې مونځ ته ویلی کېږي. په بوزه کې څو ورځې مخکې موږ عمدة الاحکام کې تفصیلا دا مسایل ذکر کړي د صلاة الخوف. د دې ډېر قسمونه دي، ډېرې طریقې دي، او دلته په دې مختصر وخت کې موږ هغه نشو بیانولی، او نه بیانول د هغې ممکن دي. نو که څوک ډېر تفصیل اورېده غواړي د صلاة الخوف په باره کې، نو هغه د عام درسونه واوري زما. صلاة الخوف دا په 6م کال د هجرۍ کې یا د 6م او 2م په منځ کې یوه غزا راپېښه شوې وه، هغې ته ویلی کېږي غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع دا غزا نوم. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه پیرله په دې غزا کې اول ځل صلاة الخوف د یرې مونځ کړه. الخوف په عربي کې یرې ته وایي، یره د دشمن، او دا د مازدیګر مونځ. یو روایت کې داسې راځي چې کله مشرکانو دا ولیدو چې مسلمانان د مانځه ډېر حرس کوي او د مونځونه ډېر په ټیم کوي او نه ګډوډ کوي، او دا رسول صلی الله علیه وسلم عصفان علاقه کې وباغه پیر مکی او مدینې منځ کې دا علاقه راځي، هغې ته عصفان ویلی کېږي. نو دا دشمنان د رسول صلی الله علیه وسلم او د قبلې په منځ کې
رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو له د ماسپښین په منځ کې جمع ورکړه. دې ټیم پورې له صلات الخوف نه مشرکان ډېر په دې خبره باندې خفه شو چې ګوره که موږ ته پته وی چې دوی د منځه داسې اهتمام کوي نو موږ به په دوی باندې حمله کړې وه ماسپښین په منځه کې. خو اوس یو مونځ به دوی کوي او هغه د دوی ډېر خوښ دی. د هر څه نه یو روایت کې داسې راځي چې مشرکان ووایي تأتي علیهم الآن صلاة هي احب الیهم من ابنائهم وانفسهم. داسې مونځ پرې روان دی چې دغه مونځ د دوی دومره خوښ دی چې دومره خپل زامن نه دي خوښ، خپل ځانونه یې نه دي خوښ. هغه د مازدیګر مونځ دی چې کله دوی په دې منځه ودرېږي موږ به پرې حمله وکړو. رب العالمین د صلات الخوف د احکام راولېږل چې تاسو د یرې په وخت کې داسې مونځ کولی شئ. په دې آیت کې دا کوم چې دا خو یو آیت دی چې بیانېږي، په دې کې یو طریقه دوه بیانېدی شي. نور اکثر طریقې د صلات الخوف هغه په حدیثونو کې دي. وإذا كنت فيهم او کله چې ته موجود یې په دوی کې فأقمت لهم الصلاة او ودرې دوی دپاره مونځ د دې یرې په وخت کې فلتقم طائفة منهم معك نو ودرېږي یوه ډله د دوی نه ستا سره، یعنې یوه ډله دي په کوم ځای کې ودرېږي تا پسې یعنې تا سره مانځه کې وليأخذوا أسلحتهم او ودې نیسي اسلحه خپله. دا مسلې موږ عامو درسونو کې بیان کړې چې اسلحه په صلات الخوف کې راغسته ځان سره نیوه د جایز دي بلکې بعضو حالاتو کې څه دي واجب دي. فإذا سجدوا نو کله چې دوی سجده وکړي فليكونوا من ورائكم نشي دي رستو ستاسو نه ولتأتي طائفة أخرى او رادي شي ډله بله لم يصلوا چې مونځ یې نه یې کړی فليصلوا معك نو مونځ دې وکړي ستا سره وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم او ودې نیسي یره خپله او اسلحه خپله. یره خپله یعنې احتیاط. ها اوس په دې کې دوه درې صورتونه جوړېدی شي، د مانځه دوه درې طریقې کیفیتونه جوړېدی شي. یوه ده یوه ډله به د رسول صلی الله علیه وسلم سره ودرېږي، یو رکات به وکړي چې کله د دې اولني رکات دویمه سجده وشي دا ډله به لاړه شي د دشمن مخې ته به ودرېږي او بله ډله به راشي د رسول صلی الله علیه وسلم سره به په منځه کې شریک شي. هغه دویم رکات کې د اولنی رکات اولنی ډلې وکړو، دویم رکات دویمه ډلې وکړو. بیا چې سلام کله رسول صلی الله علیه وسلم وګرځئ نو دغه دویمه ډله به پاسي او بل رکات به وکړي. دویمه ډله بیا چې دوی سلام وګرځو هغه بله ډله به یو رکات وکړي. نو څو رکاته مونځ شو؟ دوه رکاته د امام او د مقتدیان. دې کې بل صورت دا جوړېدی شي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم اولنی رکات وکړو او اولنی ډله ورسره په اولني رکات کې وه نو بیا به هغوی سلام وګرځئ د منځه نه به وځي اولنۍ ډله دویم رکات کې به ورسره هغه دویمه ډله شریکه شي او هغوی به ورسره به سلام یو ځای وګرځئ نو د رسول وسلم دوه رکاته شو او د دوی یو رکات شو. د دې بله طریقه دا ده چې دغه اولنۍ ډله رسول وسلم چې کله یو رکات مونځ وکړي نو بیا به انتظار وکړي نو د اولنۍ ډله به خپل مونځ پوره کړي دویم رکات به ورسره وکړي بیا به لاړ شي بله ډله به راشي نو هغوی به د رسول وسلم سره په دویم رکات کې شریک شي نو بیا به هغوی ځان له یو رکات وکړي. پته نه چې تاسو په دې پوه شوی او که نه په دې هسې عامو ورځو کې پوهېده ګران وي بیا چې د روژې بیا ښه مزه کوي او بیا چې د ورسره ذهن هم لږ تیزي نو بیا نور علی نور شي. دا اسانې هېڅه ګرانې نه دي او موږ ډېرې طریقې ذکر کړې د صلات الخوف هغه په عامو درسونو کې د عمدة الاحکام شرحه کې ما ذکر کړی. ښه دلته الله وایي چې په هر حال کې کوئ خو اسلحه به نه پرېږدئ او بل دا چې احتیاط به کوئ. ود الذین کفروا خوښئ کافران لو تغفلون عن اسلحتکم ارمان چې تاسو غافله شئ د اسلحو خپلو نه وامتعتکم او د سامانونو خپلو نه فیمیلون علیکم میلة واحده نو حمله به وکړي په تاسو باندې حمله په یو ځل.
دلته دا فایده یاده کوي دا صرف د هغه زمانې کافران دا نه خوښوله چې مسلمانان دي د اسلحو نه غافله شي. دا په هر زمانه کې کافران خوښوي چې مسلمانان د اسلحو نه غافله شي، نو مسلمانان به مصروفه شي په ګیمونو کې، ټیک ټاکو کې، او په شهوتونو پوره کولو کې، په نشو تماشو کې، او هغوی به کار کوي خپل. په هر زمانه کې مسلمانانو له پکار ده او د مسلمانانو مشرانو له پکار ده چې هغوی داسې څه تیار کړي، داسې څه کې ځان مصروفه کړي چې کافر ورته نقصان ونه رسوي. اسلحو کې ترقي، د جنګ دپاره ځان تیارول، دا قرآن کې په دې امر راغلی، په حدیث کې امر راغلی. نو د مسلمانانو مشرانو له پکار ده چې د دې خبرې نه غافله نه شي. که موږ ترې غافله کېږو که نه غافله کېږو، خو زموږ دشمن د دې خبرې نه غافله نه دي، او هغه دا غواړي چې مؤمنان مسلمانان د اسلحو نه او د دې خبرو نه غافله شي، نو موږ به په یو حمله وکړو، په یو ځای. ولا جناح علیکم، او نشتی ګناه په تاسو باندې، ان کان بکم اذى من مطر، کوي په تاسو باندې تکلیف د وجې د باران نه، او کنتم مرضى، یا یی تاسو ناجوړه، ان تضعوا اسلحتکم، چې کیدئ اسلحه خپله. معنی که یو سړی بیماري یا باراني یا بل څه تکلیف یا اسلحه کیدي، نو په دې سره ګناهګاریږي نه. وخذوا حذرکم، او ونیسئ یره خپله. دا خبره ګوره الله څو پیرې وکړي. وخذوا حذرکم معنا اخیار اوسئ، احتیاط کوئ. ګورئ دشمن ستاسو الله وی بیدار دی، د موقع په انتظار دی. مونږ چې ډوډۍ وخورو او بس بیا دا سوچ کوو چې څه دي هغه مونږ خپله ذمواري پوره کړه، ډوډۍ او شهوت پوره کول. خېټه ډکه شوه، و چې خېټه ډکه شوه اوس به شهوت پوره کړې او خبره ختمه شوه. الله وی نه نه، الله وی بیدار به اوسې. دشمن ستا داسې نه دی چې هغه اوږده دی، هغه موقع ته انتظار کوي او هغه حالاتو ته ګوري. نو مسلمان به په هر زمانه کې که مشر دی او که کشر دی، هغه به هوښیار وي. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، یقینا الله تیار کړی د کافرانو لره عذاب سپکوونکی. فاذا قضیتم الصلاه، بس کله چې تاسو ادا کو مونځ، کم مونځ؟ صلاة الخوف، بارک الله فیک. فاذکروا الله قیاما وقعودا، نو یادوئ الله لره په ولاړه او په ناسته، وعلى جنوبکم، او په اړخونو خپلو. داسې عذر موږ سره نشته، یو وخت نشته چې په دې کې الله مه یادوه، هر وخت به الله یادوي. سورة العمران کې دا مسله تېره شوې. فاذا اطمأننتم، نو کله چې په ارام شئ تاسو. څنګه په ارام شئ؟ نو په ارام کېږي څه؟ چې کله په ارام شي زړونه ستاسو، یره ختمه شوه، جنګ ختم شو، فاقیموا الصلاه، نو پابندي کوئ د مانځه. معنی بیا به پابندي کوئ په خپلو خپلو وختونو کې، او په هغه طریقې سره کوم چې په عام اوقاتو کې کېږي. سوال دلته دا دی چې په میدان جهاد کې مونځ نه معاف کېږي، نو بل کوم وخت چې مونځ پکې معاف کېږي؟ یو وخت هم نشته په میدان جهاد کې. او موږ سره سوره بقره کې تیر شو که نه، الله وایي که جنګ داسې چې بلکل پکې ودرېدنې کېږي، فرجالا او رکبانا، نو بیا که روانې مونځ کوئ او که په سورلۍ سوارۍ مونځ کوئ، خو مونځ معاف کېده نشته. په سورلۍ به سورې مونځ به کوې، پیاده به روانې مونځ به کوې، په جنګ کې منډه به وایي مونځ به کوې، که قبلې ته دې مخ یو که نه، دا هم د یرې د منځه یو طریقه ده چې دې حال کې مونځ نه معاف کېږي. نو بل کوم حال دی چې به یې کوو مونځ معاف کېږي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یقینا مونځ دی په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی په مقرر وخت کې. داسې زموږ د مرضۍ مطابق نه دی چې مخکې کو وروستي کو. که الله راله اجازت راکړو د مخکې کولو وروستو کولو، نو بیا جایز دي. لکه سفر کې ته دوه مونځونه یو ځای کې، یو پسې را مخکې کې یا دا بل پسې وروستو کې، جایز دي. یا د سفر نه علاوه بعض عذرونه دي چې راشي چې به یې کې ته مونځ وروستو مخکې کولی شي، خو نور د هغې نه علاوه دا موته پکې ګوتې نشو وهلی. ولا تهینوا فی ابتغاء القوم، او سستی مه کوئ په لټولو د قوم کې.
دلته الله تیزي ورکوي په جهاد باندې. لټولو د قوم مطلب کافرانو په لټولو کې به سستی نه کوئ، کمزوري کېږئ به نه. ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون. که تاسو دردمن کېږئ نو یقینا هغوی هم درمند کېږي. کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو درمند کېږئ. که تاسو دا وایئ چې موږ ته تکلیف رسي نو الله څه وایي؟ تکلیف خو هغوی ته هم رسي. که تاسو وایئ چې موږ ته درد رسي الله وایي درد خو هغوی ته هم رسي. نو هغوی د مخو نه دي. سخته به تېرې د الله د دین دپاره. فرق اوس څه دی؟ یو سړی به چې بیا څه فرق شو؟ سخته زه هم تېروم سخته هغه هم تېروي. فرق دا دی وترجون من الله ما لا يرجون. او امید لرئ تاسو د الله نه د هغه ثواب چې امید نه لري هغوی د هغې. موږ جنت غواړو، موږ د الله رضا غواړو، موږ غواړو چې الله زموږ نه راضي شي، زموږ آخرت ښایسته شي. دا امید اوس د کافر نشته. نو دا فرق دی په موږ کې او په هغوی کې. وکان الله علیما حکیما. او دی الله پوهه حکمتونو والا. دا روان چې یو څو ایتونه دي د دې دپاره به په یو قصه باندې ځان پوه کوئ نو بیا په دې روانو ایتونو به ډېر په اسانه پوه شي. قصه داسې وه چې 3 وروڼه وو. د یو نوم و بشر، د بل نوم و بشیر یا بشیر، او دریم و مبشر، او د دوی د پلار نوم عبیرک. دوی مدینه کې اوسېدو. په دوی کې دا بشیر چې د خصوصا د لوی منافق لوی دا بشیر، او ده به په شعر و شاعرۍ کې په رسول الله وسلم پسې بدې ردې ویلې. او د ده کنیت ابو طعمه، د بشیر کنیت ابو طعمه. دا 3 وروڼه ډېر غریبانان، ډېر فقیران. او دوی د یو کس ګاونډیانو رفاعه ابن زید. په دې کې د شام نه غله راله. نو د رفاعت ځان له څه خوراک واغستو. نو ده اوس دا خوراک ځان سره ایښودی دی. سهار چې راپاڅېدو، شپه پې تېره، سهار چې راپاڅېدو څوک راغلی دی او غلا یې کړې ده. نو خپل ورواره ته یې وویل قتاده بن النعمان رضی الله عنه، د دواړه اوچت کسان دي. خپل ورواره ته یې وویل چې یاره داسې پرون قافله راغلې وه د شام نه، او ما چې ځان له سامان واغستو د خوراک راشن مې واغستو، خو هغه چا پټ کړی دی. نو هغوی کوشش وکړو، لټون یې وکړو ورواره او تره. نو دا اندازه یې ولګوله چې د عبیرق زامنو د شپې اور لګولی دی. ګوره کوم ځای نه پته ولګېد. د عبیرق زامنو د شپې اور لګولی. او اور هسې خو څوک نه لګوي. د ځان دپاره یې څه خوراک ډوډۍ څه تیاروله. نو د هغې نه دوی ته اندازه ولګېده چې دا غلا دوی کړې ده. الله وشرمول. چې وی شرمول نو دوی دغه سامان راواغستو زر زر، او د یو بل کس کور ته یې ور واچو، لبید ابن سهل. او یو روایت کې داسې راځي چې نه د یو یهودي کور ته یې ور اچولی و چې دا غلا د یهودي کړې ده. یا خو یې د مسلمان کور ته ور واچو یا د یهودي. او دا جرګې به کېناستې پاسېدې، جرګې به کېناستې پاسېدې. اخره کې رالو په رسول الله وسلم پسې. و یا رسول الله دا عبیرق دې رالو، عبیرق دا زامن او خاندان. و یا رسول الله 2 کسانو موږ ډېر تنګ کړي وو. هغه ورته وایي چا؟ و یو دی رفاعه، بل د ده ورواره قتاده رضی الله عنه. دوی موږ ډېر تنګ کړي وو. زمونږ په شان پاک صفا خلکو باندې دوی د غلا تور لګولی دی. او موږ قسمونه خورو، موږ الله ګواه کوو، او موږ دا کوو، موږ دغه کوو، دا غلا موږ نه ده کړې. رسول الله وسلم قتاده راوغوښتو، ورته یې ویلي تاسو اوس یو دینداره کورنۍ، یوه ښه کورنۍ، هغوی باندې تاسو تور د غلا لګوئ. او دې سره خبرې هغه ډېرې شوې، جرګې ډېرې شوې. الله رب العزت آیتونه راولېږل چې نه، ته به د خیانتګرو خلکو د طرف نه دفاع نه کړي. دا خو خلک دي کوشش به کوي چې تا ګمراه کړي. ګمراه کړي یعنې تا په دې مسله کې بېلارې کړي. او غواړي دا ظالمان، دا منافقان چې ته فیصله داسې ورکړي چې هغې کې ظلم وشي. هغه یهودی چې غلا یې نه ده کړې، په هغه غلا راواړئ او د هغه نه دا لاس پرې شي. یا هغه مسلمان چې په هغه باندې
د غلا بهتان ولګو کیدای شي د هغه لاس پکې پرې شي. نو الله د آیتونه راولېږل. دغه خلاصه د قصې ده، اگر که سیرت کې دغه تفصیلا بیان شوی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب په رښتیا سره، لتحکم بین الناس، د دې دپاره چې ته فیصله وکړي په منځ د خلکو کې، بما اراک الله، په هغه طریقه چې ښولي د تا ته الله، یعنی کوم علم چې الله تعالی درکړی دی د هغې په رڼا کې به څه وکړي؟ فیصله کړي. ولا تکن للخائنین خصیما، او مه کېږه د خیانتګرو دپاره جګړه کوونکې. د خیانتګرو خلکو طرفداري به نه کړي. دلته خیانتګر څوک دي؟ د ابیرق د زامن دي، بشیر او مبشر او بشر، د دوی له طرف نه به ته ګوره جګړې نه کړې، بحثونه به نه کړې. واستغفر الله، او بخښنه غواړه د الله نه. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله دې بخښنه کوونکی مهربانه. د پیغمبر نه خو ګناه نه کېږي، نو الله ورته د بخښنې ولې وایي؟ یو دا چې الله موږ ته دا طریقه ښایي چې تاسو بخښنه غواړئ. دویمه دا لازم نه ده چې بخښنه به سړی دې دپاره غواړي چې ده به ګناهونه کړي، دې سره الله مرتبه اوچتوي. لکه حدیث کې راځي رسول وسلم وایي زه په یو مجلس کې 100 پیرو نه زیات بخښنه غواړم. یو روایت کې 80 پیرې راځي. ولې؟ د دې لپاره چې مرتبه څه شي؟ اوچته شي. کله نه کله رسول وسلم ګناه نه کوي، خو بعض داسې کارونه وکړي چې د هغې نه غوره نه وري، د هغې لپاره بخښنه غواړي. او دې کې خو رسول وسلم ته پته هم نه وه چې دا زه د خیانتګرو په دې خبرو کې رالم. قصدن عمدن خو هغه دا کار نه دی کړی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، او جګړه مه کوه د طرفه د هغه کسانو چې خیانت کوي د ځانونو خپلو سره. ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما، یقینا الله مینه نه کوي د هغه چا سره چې ډېر خیانتګر، ډېر ګناهګار. یستخفون من الناس، پټوي دوی ځانونه د خلکو نه. ولا یستخفون من الله، او نشي پټېدی د الله نه. وهو معهم، او هغه د دوی سره دی. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، په هغه وخت چې دوی شپه تېروي په هغه څه چې نه خوښوي الله د خبرو نه. دې ځکه اوس الله په منافقانو باندې ورد کوي، د هغوی یو عیب بیانوي. د دوی چې زور لګولی دی که نه، په دې چې خلکو ته بدنام نه شو، خلکو ته پته ونه لګي چې موږ غلا کړې. ښه نو د الله سره به څه کوئ؟ حیا د الله نه ولې نه کوئ؟ حیا د مخلوق نه اله فایدهمنه دی چې حیا ورسره د الله نه کوي. او چې د الله نه حیا نه کوي، د مخلوق نه کوي، دا خو د ریاکارۍ په زمره کې هم راځي. ځان پټې د دې نه چې خلک مې په ګناه ویني، پلانې زمانه خبر نشي چې زه غلط څه ګورم په موبایل کې، پلانې زمانه خبر نشي چې زه سود خورم، پلانې زمانه خبر نشي چې زه په دروغه د خلکو نه مالونه وام، پلانې زمانه خبر نشي چې ما دا ظلم وکړو، ما دا صحیح شو. ته خو د خلکو نظام پټوې او د الله سره به څه کوې؟ الله وایي دا منافقان ګوره پټوي دوی ځانونه د خلکو نه. الله وایي زما نه خو نشي پټېدی. ته به څنګه د الله نه ځان پټ کړي؟ وهو معهم، او الله د دوی سره دی. د دوی سره څنګه دی؟ یعنی دوی اینی، دوی اوري، داسې نه دی د دوی سره چې الله ذات ته دوی سره دی. والعیاذ بالله، الله ذات هغه په عرش ته پاسه دی. الله دوی سره دی د علم او د احاطې او د قدرت په لحاظ او په اعتبار سره. ځکه وایي ګوره اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، الله ته پته وه چې دوی دا شپه په کومو خبرو کې تېروي، په کومو کې نه تېروي. نو ځکه پسې وایي وکان الله بما یعملون محیطا، او دی الله په هغه عملونو چې دوی یې کوي راګیرونکی. دا هغه مسله شو ما چې وایي چې لکه الله د ذات په اعتبار سره دوی سره نه دی، الله په اعتبار د علم د دوی سره دی. نو ګوره د علم خبره یې وکړه چې الله د دوی سره دی او دوی یې راګیر کړي دي په خپل علم کې. نو دا هغه الله نه به څنګه پټ شي چې ته یې راګیر کړی په خپل علم کې؟ ځکه مشهور نصیحت هغه دا دی د نیکانو خلکو، وایي تا ته چې دا څوک ګوري که نه، په دوی کې الله رب العزت ته ټولو نه سپک ونه ګڼي. ګورې څنګه؟ لکه اوس ما ته پلار هم ګوري، مور هم ګوري، ما ته استاذ هم ګوري، ما ته ملګري هم ګوري، ما ته معاشره هم ګوري، بچي هم ګوري، ښځه راته هم ګوري.
زه د دوی په مخ کې ځان بلکل سیده ساتم، ګناه نه کوم، فحاشي نه کوم، غلط کار نه کوم، غلط وینا نه کوم. خو چې کله په دوی کې څوک نه او صرف راته الله ګوري نو بیا دا سړی هر څه کوي. نو ښکاري داسې چې په دې کتونکو کې دا دته چې ګوري دی د ټولو قدر کوي سوای د الله نه، د الله قدر ونه کړو. د هر مخلوق قدر یې وکړو، د هر مخلوق یې لحاظ وکړو. لحاظ یې که ونه کړو هغه د چا ونه کړو؟ هغه یې صرف د الله ونه کړو. او د هغې پته څنګه ولګېده چې کله صرف دی والله شو بیا یې لحاظ ونه کړو. ځکه که بل څوک پکې وی او د لحاظ کړی وی نو بیا مو واضح و چې دا د ځکه مخلوق د لاسه کړی. خو چې مخلوق ټول ختم شو او صرف دی او د ده سره خالق د ده الله بیا د هر څه کول نو واضحه ده. زما وینا ته او وضاحت ته ضرورت نشته. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. خبردار تاسو دا خلکو جګړه کوئ تاسو د دوی د طرف نه په ژوند دنیوي کې. د چا د طرف نه؟ د چغلای کړې ده، د چغلای کړې ده. د دوی د طرف نه خو تاسو لګیا یې باس کوئ چې دوی غلا نه ده کړې او دا داسې او دا دغه. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، نو څوک به جګړه وکړي د الله سره د طرف د دوی نه په ورځ د قیامت. نن خو به زه باس وشي او دا صرف د اوبیرق د زامنو مسله نه ده. ګورې دا زموږ دپاره نصیحت دی د قیامته پورې. یو سړی تا ته پته دی چې دروغجن دی، یو سړی تا ته پته دی چې ظالم دی، یو سړی تا ته پته دی چې زیناکار دی، خبیث دی، سودخور دی، ظلمون هر څه کوي او ته د دې طرفداري کوې یا د پیسو د لالچ د لاسه یا یریږي تی یا ملک صاحب دی او پلانې صاحب دی او خان صاحب دی او علانې صاحب دی یا د دې د لاسه یا دې ملګری دی یا دې په نسب کې دی. دې ټولو ته دا ویلی کېږي نن خو تا جګړه وکړه، ماریزې دې وکړې، خو د دې سړي په باره کې به د الله سره څوک ماریزې کوي؟ هلته به څوک خلاص کړي، دلته خو به ته خلاص کړي. د دروغو کیس به ولم جوړ کړي. بیا زموږ طرفونو ته ملکونو کې خو وکیلان هم خرڅېږي، ججانو سره هم خبره کېږي. ته به د وکیلانو لم رشوت ورکړي، ته به د جج سره هم خبره وکړي، ته به د حکومت کسانو سره هم خبره وکړي، ته به ټوپک او تماچه هم استعمال کړي. بیا د هغې نه بعد قیامت په ورځ به څه کړي؟ فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا. یا څوک دی هغه چې شي به د دوی کارساز، څوک به د دوی ذمواري والي او د دوی وکیل به شي او د الله سره به خبره وکړي. ومن یعمل سوءا، او چا چې عمل وکړو بد عمل، او یظلم نفسه، یا ظلم وکړو د خپل ځان سره، دا اوس الله دعوت ورکوي د توبې طرف ته چې یوه لار شتي هغې کې به هېڅ ضرورت را نشي چې ستا د طرف نه څوک الله سره ماریزي وکړي یا خبرې وکړي. هېڅ ضرورت دې ته نه راځي. یو سړی دی بد عمل وکړو یا ظلم یې وکړو. اوس ما ته یو کس وایي چې دا ظلم بد عمل نه دی، ځان سره ظلم کول خو بد عمل شو که نه؟ که نه فرق پکې شته؟ څه فرق دی؟ نو دا بد عمل څه ته وایي؟ بد عمل علاوه ګناه دي. بارک الله فیک. یو فرق دا دی د ځان سره ظلم کول دی نه مراد شرک دی، او بد عمل ومن یعمل سوءا د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي. او چا داسې ویلي دي وایي د ځان سره ظلم کول ګناه کبیره او بد عمل واړه ګناهونه. الغرض لنډه خبره دا ده چې هر قسمه ګناه چې دی وکړه، که هغه شرک دی او که د شرک نه وړه ګناه ده. چا داسې ویلي دي وایي د بنده هغه ګناهونه چې د بندګانو د حقوقو سره تعلق ساتي او هغه ګناهونه چې د الله د حق سره تعلق ساتي، بیا هم ټول ګناهونه پکې رالو. ثم یستغفر الله، بیا بخښنه وغواړي د الله نه، یجد الله غفورا رحیما، نو به مومي الله لره بخونکی مهربانه. الله مهرباني ده. په دې کې به د قیامت په ورځ څوک الله ته وایي چې الله تا ماله موقع نه وراکړې؟ چا سره داسې څه بانه شتي چې الله ته ووایي، یا څه حجت او دلیل ورسره شتي چې الله به مخکې خبره وکړي؟
الله دلته عامه خبره وکړه ګوره وایي که چا ګټه ګناه کړي که چا وړه کړي که هغه ګناه حق زما سره وي تعلق یې الله وي زما د حق سره او که د هغه ګناه تعلق د بندګانو د حقوقو سره چې بخنه یې وغوښته توبه یې وویسته الله وي زه به یې معاف کوم خصوصا دا ورځې دا مبارکه میاشت دا د توبې ویستو موقع ده او موقع ده چې موږ الله رب العزت ته واپس شو او یو نوی ژوند شروع کړو او الله راضي کړو او که په دې ورځو کې د الله راضي نه کړو که نه نو روژې نه بعد به شروع کړو که څنګه یو سړی وایي چې د روژې کې مې لږ طبیعت خراب دی انشاءالله زما اراده د روژې نه بعد چې دی مونږ شروع کړو مرګ سره به څه کوي او دې موقع سره به څه کوي دا بیا راشي یو سړی دا ووایي چې نه نه زما د دې قرآن سره ډېره لګي ډېر مې خوښ دی تلاوت روژې نه بعد عجیبه نه دی یعنې چې کله موسم د نیکیانو د الله د راضي کولو دا تېر شي دې نه بعد توبه وباسم خو کله چې کله دا وړوکی اختر ختم شي بیا به توبه وباسو کله چې د جهنم دروازې کولاو شي بیا به توبه وباسو اوس خو د جهنم دروازې بندې دي اوس هم توبه وباسي د بعضو اگر که په ژبه دا نه وي خو لسان الحال د دې حال نه دا معلومیږي چې دې دقه ویل غواړي اوس ما سره موقع نشته چې نن تا سره موقع نه وه والله که بیا سره موقع پیدا شو په روژې کې که الله ته واپس نه شوي بیا به کله واپس کېږي او اوس دې توبه ونه ویسته اوس دې قرآن ونه نن ته تراویح دې ونه کړې لمونځ دې ونه تهجد دې ونه کړو بیا به یې کله کړي چې ټول مسلمانان یو عبادت کوي د هغې کول اسان شي ته په دې وخت کې نه کې وروسته به ته څه وکړي یاره په دې روژې کې ما ته د تهجد کول ګراني خو چې دا وړوکی اختر الله ختم کړي که نه بیا شروع کوو درته وایه ښه لطیفه بیانې او ښه مسخرې کوې او ښه ټوغې کوې د عبادت په میاشت کې عبادت نه کوم خو وروسته بیا وکړم الله اکبر او دا آیت را روان دی اوس دې صورت کې شیطان دا ویلي وي زه به دوی ته امیدونه وراچوم هغه دا امیدونه دي کوم چې زموږ د مشر حاجي صاحب ورته اشاره وکړه او زه خپل ځاني خبره په دې راله ځکه چې دوی دوه درې جواب راکړو د ډېر وخت نه زما د زموږ د مشر ته د حاجي صاحب ته سوچ دی ماشاءالله تبارک الرحمن الله دې د بد نظر او الله دې هر مصیبت نه وساتي موږ سره هر درس کې ناشي سره په دې عمر کې چې انسان کمزوری شي او صرف په درس کې نه ناست موږ سره په تراو کې موږ سره زه په تراو کې مینه او زه دوی ته دا ویل غواړم چې کوم طاقت الله تعالی درکړی دی نو ستاسو خو نه یم خو زه به وایم چې ما لی نه دی راکړی کوم برکت الله دوی په بدن کې اچولی دی دوی په ژوند کې الله نور هم برکت واچوي خو دا زموږ دپاره عبرت دی که نه چې د روژې په حال کې ماسپښین زموږ در شروع شي ماښامه پورې دوی موږ سره او داسې نه یې ناست دا نه د بعضو د ناست بچیان چې خبر هم نه چې کوم باقاعده منځ منځ کې تاسو ولیدو او وایي تپوس کوي چې دا ټکی که بیا تاسو ووایئ د دې معنا د دې مطلب معنا دا چې موږ سره روان دي بیا په تراوو کې وي او د روژې په حال کې اوس نور اخوا دا به پوره نه وي دا درس زموږ دپاره او موږ له څه چل دی موږ له څه چل دی سړی ځوان دی سړی روغ رمټ دی وایي په سر مې بوج دی په سر مې بوج دی بعض وایي چې د مازدیګر ته نږدې ده ماښام ته نږدې عبادتونه مزه کوي روژه کې خو دا ماسپښین ډېر وختي نه دی نه ده که ماسپښین نه ته عبادت شروع کړې ډېر وختي نه شو لږ یې راکته که راکته که نو دې دغه ته ماښام ته نږدې هسې ماحول ګرم وي ماحول د بازارونو هم ګرم وي د جوماتونو هم ګرم وي نه روژه خو دا د پته به ستا د روژې هله ولګي چې ته پکې تکلیف تېر کړې سخته د سحر نه د ماسپښین نه نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي اگر که دې نصیحت زموږ نه وخت واخیستو خو دا مفید دی چې اوس هغه موقع ده چې موږ د الله نه بخښنه وغواړو او الله ته واپس شو الله دې زموږ ګناهونه وبخي او الله دې موږ له د توبې توفیق راکړي ومن یکسب اثما او چا چې وکړه ګناه فانما یکسبه علی نفسه
نو یقینا کوي دې ګناه چې ضرر به په خپل ځان وي. دا اوس هم یاده کړه. یو سړی وایي زه توبې نه وباسم، الله وایي مه وباسه. د ګناه نقصان چا ته دی؟ خپل ځان ته دی. لکه ته یو سړي ته ووایي چې نشه مه کوه، او یو ورځ ستا او د هغه په منځ کې خبرې واورېدې، تا ورته ویلي نشه مه کوه، هغه نه کوله. یو ورځ تا نه خفه شو، نو هغه بچي ته ووایي، هغه ملګري ته ووایي چې نن د شرابو 2 بوتله راوړل، پته یې ولګي. نو ته به د هغه سره څه وکړې؟ ته دا مطلب دی که زه را شراب 2 بوتله وڅښم نو ده ته به زه ښه نقصان ورسوم. الله وایي نقصان دې خپل دی. توبه نه وباسي، نقصان دې خپل دی. ګناهونه کوې، نقصان دې خپل دی. وكان الله عليما حكيما، او دې الله پوهه حکمتونو والا. ومن يكسب خطيئه، او چا چې وکړه وړه ګناه او اثما یا لویه ګناه. خطیئه هم ګناه ته وایي او اثم هم ګناه ته وایي، خو لازم به پکې موږ فرق کوو. نو ځکه ترجمه کې ما ووایي خطیئه وړه ګناه او اثما لویه ګناه. بعضو علماو مفسرینو بل فرق بیان کړی، وایي خطیئه هغه ګناه چې بې د قصد نه وشوه، او اثما هغه ګناه ده چې ښه ارادتن یې وکړه. ثم يرمي به بریئا، بیا تهمت ولګوي په هغې سره په پاک دامن باندې. ګناه یې په خپله وکړه، ور واړوله په چا باندې؟ په پاک دامنه باندې. لکه څنګه چې دلته د ابیرق دې زوی غلا کړې وه ابو طعمه، او بیا ور واړوله په بل چا باندې، په یهودي یا په یو مسلمان باندې. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، نو یقینا د بار کړو په خپل ځان باندې ګناه ښکاره. فقد احتمل بهتانا، نو یقینا د بار کړو په خپل ځان باندې بهتان و اثما مبینا، او ګناه ښکاره. د بهتان ګناه په ځان باندې بار کړه، او ګناه ښکاره په ځان باندې بار کړه. ولولا فضل الله علیک، او که چېرته نه وی فضل د الله په تا باندې، ورحمته، او رحمت د هغه، لهمت طائفة منهم، خامخا کلکه اراده کړې وه یوې ډلې د دوی نه، ان یضلوک، چې تا خطا کړي په فیصله کې. دا کومه ډله ده؟ د ابیرق دا خپلوان، او هغه خلک چې د هغوی نه متاثره شو. نو هغه ټولو کوشش څه کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فیصله داسې وکړي چې د اغلا دوی نه ده کړې. نو چې دوی نه ده کړې بیا په بل کس باندې ور واوړي که نو الله وایي که د الله فضل نه نو نږدې وه چې ډلې ته خطا کولې. وما يضلون الا انفسهم، وما يضلون الا انفسهم، او نه ګمراه کوي دوی مګر ځانونه خپل. نقصان دوی خپل ځان له ورکوي، تا له خو نشي درکولی. وما يضرونك من شيء، او ضرر نشي درکولی تا ته هېڅ ضرر. وانزل الله عليك الكتاب والحکمه، او نازل کړی دی الله په تا باندې کتاب او سنت. وعلمك ما لم تكن تعلم، او ښوولی دي تا ته هغه څه چې ته پرې نه پوهېږې. څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. را بشي الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. دا ته نه د کتاب پته و نه د ایمان تفصیل معلومه، دا خو موږ درته وو. نو الله دې کې احسان را یادوي خپل په پیغمبر باندې چې ما تا ته هغه څه وکړو چې تا ته نه و معلوم، ورسره دا یاده کړه. نو که د دغه علم نه الله موږ ته څه وښیي، دا بیا د الله په موږ باندې احسان دی. کوم علم چې الله پیغمبر ته ښوولی دی، که د هغې نه الله دی امتیانو ته بعضو ته څه نه څه وښیي، نو دا د الله بیا احسان په دغه امتي باندې دی. لکه دا قرآن الله ښوولی دی چا ته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. او په دې امت کې چې بیا الله چاته دا قرآن ښوولی دی، په هغه باندې بیا د الله احسان دی. دغه شان حدیثونه دا د الله احسان ګڼه په ځان باندې چې تا له موقع درکړي هغه ته د کېناستو او د هغه د کتاب د لوستو. یعنې د الله د بندګۍ دپاره ډېر خلک دي، او هم په دې ایتونو کې به راشي. الله وایي که زه وغواړم تاسو به ختم کړم، بل قوم به راولم، نوی قوم به راولم. الله ته څه ګرانه خو نه ده. نو که ما او ته الله موقع راکوي که نه، او موږ نه خادمان د دین جوړوي او د قرآن او د حدیث، دا د الله ښه دي زموږ سره. ګورئ یعنې که زه نه بل نه بل او بل نه بل، دا د هغه وخت نه د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت نه دا سلسله روانه ده، او دا دین باقي پاتې دی، دین روان دی.
هغه خادمانې پکې ځي راځي، بیانونکي ځي راځي، خدمت کوونکي ځي راځي، په دین هېڅ اثر نه دی پرېوتی. اثر زما او ستا په ایمان پرېوځي. که د دې قافلې سره ملګري شو او د دین خادمان جوړ شو نو زمونږ د ایمانونو کیفیت به یو شان، او که موږ د دې نه جدا شو نو د ایمانونو کیفیت به بل شان. وکان فضل الله علیک عظیما، او دې فضل د الله په تا باندې لوی. په دې کې خو شک نشته چې په دې ټولو مخلوقاتو کې چې الله کم فضل پر رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، داسې فضل یې هیڅ چا باندې نه دی کړی. لا خیر فی کثیر من نجواه، نشته هېڅ خیر په ډېرو جرګو د دوی کې. په دغه ورځو کې دا جرګې ډېرې زیاتې شوې. ولې جرګې ولې دغه ورځو کې ډېرې؟ ځکه چې یو طرف ته د ابیرق خاندان کینی پاسي، چیرې دا غلا شوې ده نه ده شوې، خپلوان راځي، د بل طرف ته کسان کینی پاسي. نو بس په مدینه کې د جرګو ماحول شو، یو ځای کې خلک راجمع کړي، بل ځای کې راجمع کړي، بل ځای کې راجمع کړي. الله وی اکثر جرګې چې دي په دې کې خیر نشته. جی نه اخو الله په دې ووایي که نه، لکه دا جرګه چې دی دا د ورځې هم کیدی شي او د شپې هم کیدی شي، خو چې کله الله ورسره د تبیید ته مسله ذکر کړي یا د مبیت ته، نو د هغې نه دا واضح شو چې دا خبره بیا خاص د شپې شوې ده، د ورځې نه ده شوې. بارک الله فیک. اذ یبیتون هغه طرف ته ځو چې هغه کوم جرګه وه. دلته الله وایي په ډېرو جرګو کې خیر نشته. دا ګورې زمونږ دپاره هم دا قانون دی، زمونږ هم په اکثرو جرګو کې خیر نشته، بلکې ګناه پکې لا شته. خیر والا جرګې کوم یوې دي؟ الا من امر بصدقه، مګر جرګه د هغه چا چې حکم کوي په صدقې سره. خلک راجمع شوي دي د یو غریب د مرستې دپاره، یو جومات دپاره، د یو لارې دپاره، د خیرخواهۍ دپاره، په دې جرګه کې خیر دی. او معروف یا په نیک کار کې، هغه هر نیک کار دی. او اصلاح بین الناس، یا په صلح کولو کې په منځ، یا په صلح کولو سره په منځ د خلکو کې. دا د ټولو نه بهترینې جرګې دي. په دې کې هر خیر والا کار راغی. یو کار ستاسو ذهن کې شته چې دې کې نشته؟ هر څه کوم ځای کې رالو؟ کوم ټکي کې؟ نه او معروف. معروف هر د خیر کار ته ویلی کېږي، هر نیک کار ته ویلی کېږي. نو دا غوره جرګې دي. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله، او چا چې وکړو دا کار دپاره د لټولو د رضا د الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، نو زر ده چې ور به کړو موږ هغه ته ثواب لوی. چا چې ونه کړو او د پیغمبر خلاف ورزي کوله او نه یې منله، ومن یشاقق الرسول، او چا چې خلاف وکړو د رسول، من بعد ما تبین له الهدى، وروستو د دې نه چې ښکاره شو هغه ته هدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او روان شو په غیر د لارې د مؤمنانو، یعنی د مؤمنانو چې کومه لاره د هغې پرېښوده په بله لار روان شو، نوله ما توله، وابړو دی هغه طرف ته چې دی ورته اورېدلی دی. دا ډېره د یرې خبره ده. ګورې نوله ما توله، دا دوه ټکي یاد کړه. الله وایي موږ به دی واړو هغه طرف ته چې دی ورته اورېدلی، یعنی کوم سړي چې د مسلمانانو لار پرېښوده او بله لار یې اختیار کړه، خدای په خپله اورېدلی. الله وایي زه به یم په دې لار پرېږدم. په دې کې زموږ دپاره عبرت هغه دا دی چې یو سړی د دیندارۍ په مقابله کې بېدینۍ غوره کوي که نه، الله وایي زه به یم په دې بېدینۍ کې پرېږدم. یو سړی د حلالو په مقابله کې حرام خوري، الله به په دې حرامو کې پرېږدي. یو سړی د عبادت په مقابل کې معصیت او ګناه له ترجیح ورکوي، الله به په دې ګناهونو کې پرېږدي. او دا زما او ستا مرضي ده، ته کومه لار غوره کړې. که د رسول لار دې راونیو، دیندارۍ لار دې راونیو، کامیابي د دنیا او د آخرت. او که نه د هغې په مقابله کې بل څه دې غوره کړو، رب العالمین ګوره په چا زور زبردستي نه کوي. ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړو، ما یو قانون د الله ذکر کړو. څه قانون؟ چا ذهن ته راغی؟ الله په زوره څوک هدایت ته نه راړی. او دغه شان
په زوره څوک ګمراهۍ ته نه وراړی. ګورئ په موږ کې چې کوم داسې عزتمن سړی په دې مخلوقاتو کې او قدرمن او عزتمن او دروني دی په زوره په چا باندې د ځان سره دوستیانې نه جوړوي. لکه مثال کې زه راوځم بهر ته، کور نه بهر ته اوس یو سړی ولاړي ما سره یې نه لګي، ښه ماته ښکاره دی چې ما سره یې نه لګي، زما سره طبیعت یې نه لګي، ما سره دشمني کې. که زه په زور د پورې نښلم که نه چې نه ته زما ملګری شه ته زما ملګری شه، دا زه ځان ذلیله کوم. چې نه یې لګي نه یې دې لګي، خپل سر دې دیوال له راواچوي. زه به دا خبره کوم، خپل سر دې دیوال له راواچوي، که دې هر څوک دی کائنا منکر الا دینی جانب هغه جدا مسله. خو زه هسې یو خوی درته ذکر کوم. د الله په باره کې ستاسو بیا څه سوچ دی؟ دا څومره عزتمن او غیرتمن ذات دی. یو سړی نه غواړي چې الله سره دوستي وکړي، یو سړی نه غواړي چې دینداري وکړي. الله په زور په چا دینداریانې نه کوي. ګورئ د الله دا دین دومره سپک نه دی، نه د الله دا دین دومره بې قدره دی. او یو سړی په نیغه لار روان دی، رب العالمین په زور دی کږې لارې ته نه اړوي. یو کار الله کوي، یو کار الله کوي، نیغې لارې ته په زور نه راړوي، خو منځ منځ کې تا ته داسې څه مخې مخې ته راولي چې ته پکې سوچ وکړې، ته فکر وکړې او ته راواپس شي. بیا هم ته راواپس شي، تا په زور نه راواپس کوي دین ته. صرف د ته یعنې قرآن یې راولېږو، پیغمبر یې راولېږو، علما یې را پیدا کړو، صحیح ده که نه ده؟ هغه عالم تا ته نصیحت وکړو. اوس که ستا پکې سرغبت او توجه یي نو الله به دې دې نیغې لارې ته راواړی. خو که ستا توجه دې طرف ته نه وه، الله بیا هم تا نیغې لارې ته نه راړی. پوه شوی بې که نه؟ ونصله جهنم، او داخل به کو دی جهنم ته، وساءت مصیر، او بد دی ځای د ورتلو د جهنم. د دې ځینه دا مسله هم راووته. ګوره فایده یاده کړې په کومه مسله باندې چې د امت اجماع راشي، اجماع چې ټول امت په اجماع یا د امت علماو اجماعي، د هغې خلاف ورزي به نه کوي. دا کوم ځای کې دا مسله؟ بارک الله فیک. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، او روان شي په داسې لار پسې چې هغه د مسلمانانو لار نه ده، یعنې د مسلمانانو په اجماع او د پرېښود. زموږ په باره کې بعضو اهل بدعو دا مشوره کړی، دوی اجماع نه مني او دوی قیاس نه مني. موږ اجماع منو، موږ قیاس هم منو. نو بیا موږ ته وایي تاسو څنګه وایئ چې اصول د دین دوه دي، قرآن او حدیث؟ نو بیا اجماع او قیاس څنګه مني؟ نو موږ دا وایو قرآن او حدیث اصل دی. ته چې اجماع ثابتې د اجماع دپاره دلیل د کوم ځای نه ورکې؟ قرآن او حدیث. خو بیا هغې ته واپس شو. د قیاس دپاره دلیل به د کوم ځای نه ورکې؟ قرآن او حدیث. نو خبره بیا واپس شوه قرآن او حدیث ته. او دا یو اوږد بحث دی. هر اجماع موږ نه منو او هر قیاس هم نه منو. چې د دین په اصولو کې برابري نو هغه اجماع منو، هغه قیاس هم منو. ان الله لا یغفر ان یشرک به، یقینا الله نه بخي دا چې برخدار جوړ کړی شي د هغه سره. داسې آیت تېر شوی کله ماسپښین. ګوره وایي چې څوک د پیغمبر تابعداري نه کوي، او د پیغمبر تابعداري نه کولو کې یو دا ده چې ته د الله سره برخدار جوړ کړي. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، او بخي نور هغه ګناهونه. ویغفر ما دون ذلك، او بخي هغه ګناهونه چې سوا د دین دي، لمن یشاء چا لره چې ووایي. ومن یشرک بالله، او چا چې شرک وکړو د الله سره، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ لرې سره. ان یدعون من دونه الا اناثا، نه رابلي دوی سوا د الله نه مګر زنانه. څوک زنانه رابلي؟ مشرکان نه رابلي د الله نه علاوه مګر څوک؟ مګر زنانه. زنانه څنګه رابلي؟ نو د دې یو وضاحت هغه دا ده چې دوی د خپلو بوتانو له نومونه یې ښودي د زنانو د نومونو په شان. یو ده، نو دوی نه رابلي مګر زنانه. دوی په دې خپلو بوتانو باندې او په قبرونو او درګاهونو دربارونو باندې داسې کپړې اچولې او داسې سنبال کړي لکه زنانه چې ځان سنبالي. الله ورته زنانه ووایي. درېیمه،
د دوی چې چاته چغې وایي کاغه بوت دی کاغه ونه ده کاغه ګټه ده کاغه انسان دی کاغه پیری دی کاغه ولی او بزرګ دی دا ټول کمزوري د الله په مخ کې دا ټول کمزوري دي نو لکه څنګه چې زنانه کمزوري دي نو داسې هغه څوک کمزوري دي چې دوی ورته رامدد شوی نو د الله په مقابله کې وایي دوی لګیا دي چاته چغې وایي زنانو ته او حقیقت کې هم د زنانو بندګي شوې ده بعضو مشرکانو د زنانو عبادت کړی دی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او نه رابلي دوی مګر شیطان سرکشه لره شیطان ته چاته چا رامدد شوي دي بارک الله فیک دوی چې د کوم شرک کې اخته دي او دا بوت ته چغې وایي بابا ته چغې وایي دا په اصل کې شیطان ورته ښوولي دي نو دا دې شوه لکه دوی چې شیطان ته چغې وایي لعنه الله لعنت ویلی دی الله په هغه باندې په دې شیطان باندې وقال ویلي وغه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا وبنیسم زه د بندګانو ستانه صحیح څه مقرر کړی شوي دا خبره شیطان چاته کړې الله ته کړې الله ګوره موته کې غیرت راولي ها وی ده ګوره ما ته دا خبره کړې ده ګوره چې زه به ستا په بندګانو کې صبرخه هغه لازم علم دا برخه د څه ده صبرخه د ګمراهۍ یا د نافرمانۍ لازم به زه یو حصه ستا بندګانو کې هغه ځان له نسوه ولأضلنهم او خامخا ګمراه کوم به دوی ولأمنینهم او خامخا امیدونه به ورچوم دوی ته الله اکبر امیدونه به ورچوم دوی ته هغه سبا بل سبا ولدي دا خبره واوري موږ ټول سبا بل سبا کوو اوس ماښام او سبا او ملک کې او په ملک کې وایي بهر ملک کې او چې دا ځواني لږه داسې ختمه شي بیا او دا ګیره سپینه شي او لږ مال الله راکړي او یا بوډاګان شو یا به ګورو او سبا به شروع کړو دین څه تختې ونه او روجې خو لا پاتې دي روجې پاتې دي ته په موږ باندې ډېره سختي شروع کړه نن ایله ویله څلورمه نن څلورمه ده وایي توبه وباسئ په لسمه به توبه وباسو په پنځلسمه به توبه وباسو د تلاوت څه لازم دی چې د څلورمې نه کوو د شلمې نه به تلاوت شروع کړو ویشتمې ته به چې دی دعاګانې پرېږدو یو کم دېرشمې ته به توبه پرېږدو څه لازم دی چې نن سړی ښه تیار څه به کوي روژې څه تختي څه روژې تختي روژې تختي او تختي دی جواب دی روژې تختي روانه ستا ته څه ولاړه خو نه ده غټ مشکل چې دی هغه زما او ستا د ژوند تختي غټه مسله دا ده زما او ستا د ژوند نه دی دا تختي دا پرون د تراونه بعد زه کور ته لاړم نو ما سره یو ملګري رابطه وکړه او هغه ما ته یو ملګري رایت کړو چې ما سره یو ملاقات شی او صرف یو پیر ما ته یو پلانې پېژنې ما وی وفات شوی دعاګانې ورته کوي کله مازدیګر اذان نه مخکې پرون مازدیګر اذان نه مخکې ملک کې هلته څه خیال دی او که هغه دا ویلي چې ویشته به مشتي او یو کم دېرشه به مشتي او پنځلسمه په موقع لاړ دا موقع وس ده وس او که یو سړی دا وایي چې ماښام مانځه نه بعد یو سیګار نشته اوس یې وکړه نو ولأمنینهم شیطان دا امیدونه موږ ته راچي د سبا بل سبا یوه او بله د شیطان یو امید بل دی الله به وبخي دا امید به هله صحیح چې موږ ورسره د الله نه یریږو بیا صحیح دی چې د الله نه یریږو امید هم ساتو خو اکثر خلک چې ما لیدلي دي هغوی باندې جانب د امید غالبه دی دا د شیطان د طرف دی سیګرټ به یې نیولی د هغې نه به کش راکاږې بس الله غفور رحیم دی تا خو د دې خبرې ناسې څه مسخره غونته کې جوړه کړه بلیټ به یې راغستی قرار به وباسي ګیره به خرئ نهي سره به راځي او الله غفور رحیم دی سهار مانځله دی راپاسېدو په 9 بجې
په 9 بجې د سهار مونځ کوي او سهار مانځه نه بعد چې د شوی د روجمات چې د راپاسېدو پاو ساعت پاتې د سترغري پړسېدلي دي او څه وایي الله غفور رحیم دی. دا قسم امیدونه دا زموږ د زړونو ته شیطان راچي په دغې کې به دی پروت دی الله غفور رحیم د الله غفور رحیم دی مړ شو او مخامخ شو د الله سره هغه الله سره چې هغه شدید العقاب هم دی هغه الله سره چې هغه دا هم ویلي دي چې ان بطش ربک لشدید نو هغه سره به څه کوې بیا نو امیدونه دغه امیدونه د تا باندې چې دینداري خرابوي دا ټول غاړې ته کا او دا سبا بل سبا پرېږده څه چې دي نن دي وستي د سبا ګوره بیا پته نه لګي کېدای شي سبا ما ورته نه یو او ما تاسو ته یو قصه ذکر کړې وه که نه ډېره مخکې یاد ده تاسو ته لنډه قصه یو سړي سبا به توبه وباسم سبا نه بس او د دې قصې په تشریح کې په جلدونو لیکل کېږي په جلدونو د هوښیار سړي دپاره سبا توبه وباسم سبا مړو د موت هم کېدی شي په دغه کسانو کې چې وایي سبا او سبا کېدی شي نه یو ولآمرنهم او خامخا حکم به کوم دوی ته فلیبتکن آذان الانعام نو پرې کوي به غوږونه د څاروو دا به راشي انشاءالله سورة الانعام کې د مشرکینو بعض څاروي په ځان باندې حلال کړي لکه بحیره او صائبه او داسې نور بیا به د هغوی د غوږونه پرې کول به طور د نښې نښانې چې پته لګي چې دا څاروی دا حرام کړی شوی دی حرام کړي عفوا مکې مشرکانو په ځان باندې بعض څاروي حرام کړي چې حلال حرام کړي بارک الله فیک هغې په ځان حرام کړي بیا به وله په دې غوږونو کې نښې جوړې کړي وي دا به وله پرې کړي چې پته یې لګي چې دا څه دي دا حرام دي دې ته به څوک څه نه وایي دا د بوتانو په نوم دي دا د منجورانو په نوم دي نو دا به زه دوی ته ویم ولآمرنهم او حکم به کوم دوی ته فلیغیرن خلق الله نو بدلی به پیدایش د الله دا ګوره شیطان ویلي زه به داسې کوم پیدایش د الله بدلول یو مطلب یې دا دی فطرت یعنی شیطان وایي چې زه به د دوی هغه فطرت بدلوم په کم فطرت چې تا پیدا کړي او الله موږ په کم فطرت پیدا کړي په توحید باندې یو دا مطلب یو دا ظاهري پیدایش دی مراد لکه نږدې ذکر شو چې دوی به د څاروو غوږونه پرې کوي دا مخلوق بدلول دي که دغه شان زنانه به د ځان نه نارینه جوړوي او نارینه به د ځان نه زنانه جوړوي دا مخلوق بدلول دي ولې سړي ته ویلی چې ته غیر نری کې دا هغه کوم پیدایش چې الله دله ورکړی دی په کوم صورت کې چې پیدا کړی دی هغه بدلول دي ولې زنانو دپاره او نارینو دپاره روزي جوړول حرام دي دوکه ده دا جالي نوکونه لګول دا ولې حرام دي جالي ویښته لګول چې هغه ویښته په ویښتو پورې عارضي تړلی کېږي دا حرام دي ولې ځکه چې دا دوکه ده دغه شان دا نن سبا چې کوم اپریشنې راوتي دي پوزه نری کوي او پوزه پیړی او شونډې راوږدوي دا ټول حرام دي الا هغه چې هغې ته عذر ویلی کېږي څنګه لکه یو سړی د اکسیډنټ یې کړی یا سوځېدلی دی یا قدرتي پیدایشي پوزه یې ورانه ده مخ یې وران دی غوږونه یې وران دي شونډې پرې شوي دي او دې له د اپریشن کوي جوړوي دې کې څه حرج نشته خو چې یو سړی روغ رمټ ته ګوتې وهي په بدن کې نو دې د الله په مخلوق کې تبدیل راولي لکه پوزه مخکې څه وه پوزه لږه داسې کته راغلی ده دې اپریشن کې چې څه کي نو څه چل به وشي لږه دې اوچته شي دا کمال هغه دا دی چې یو سړی د الله سره رابطه جوړه کړي د هغې نه بعد په دنیا کې ترقي وکړه چې کومه روا ترقي ته به دې پورې نښتی چې پوزه لږه کته ولږه به راشوه یا شونډې نری وي دا پیړې شي او پیړې دې څه کړي هسې نری کړي او بیا به لا په خټه کې اوبه ښه ډېرې شي چې دا اپریشنونه ته سړي وي نه هغوی یې کوي جنیل هم ناروا دي موږ دا نه جنیل روا دي بیا هم دا وي خاوند دی میړه دی واده کېږم به نو دا یار د څه لپاره لګیا دی کله شونډې نری کوي او کله یې پیړې او ابروز پکې لا یو پکې ولیدو د دې نینګو اپریشن یې کو دی را پړسول
نو شکر د الله مې وویستو چې یا الله ستا ډېر کمزوري بندګان یو او ګناهګار هم یم کم علم هم یم خو شکر د الله چې یا الله د دې جاغې نه دې ساتلي موږ له ګوره الله ډېر نعمتونه راکړي دي او زه تاسو ته دا ووایم چې دا نعمت محسوس کړي په دې وخت کې او د روژه ماتي د ټیم ته د نږدې ټیم کې ستاسو په شان خوشبخته خلک د ځمکې په دې مخ ډېر لږ دي دا یاده کوي ګوره ولې چې هغه د عقیدې د توحیدي تابعدار د رسول صلی الله علیه وسلم ناس د الله په کور کې په خوله د روجې او د هغه ماسپښین نه او زده کوي کلام د الله او څه وخت بعد به د روژه ماتي دپاره اعلان کیږي او دغه ټیم کې به د الله د طرف نه اعلان کیږي چې دا بنده د اور نه آزاد کړي په داسې وخت کې تاسو دلته ناست دا خوشبختي ده او خلک لګیا دي څوک بازارونو کې ګرځي څوک په لارو کوڅو کې ګرځي څوک جګړې کوي څوک ټیک ټاک کې ګوري څوک فیسبوک څوک اوده دي او که نور ګناه کې نه دي په روا کار کې دي خو ثواب پکې نشته یا که ثواب پکې دی هغه په دې اندازه کې نه دی نو الله یې دا نعمت زموږ نه نه اخلي او زه درته خپله خبره وکړم دا بس خبرې کول ښه نه خو موږ رونه یو موږ هسې لکه یو مجلس دی یو بیټک دی چې دلته را درس ختم شي سبا ماسپښین راتلو پورې زما سخت انتظار دی دا به کله راشي هغه ټیم په سړي نه تېرېږي عادت شي د هغه مجلس سره نه سړی پکې لوږه محسوسوي نه تنده محسوسوي نه په ملا ګړ محسوسوي نه ښېګړه محسوسوي نو دا الله لوی نعمت دی چې موږ راکړی د جنکو پېښې کول مخلوق بدلول دي او جنکۍ چې دا د کار پېښې کوي نو د هغه پیدایش بدلول دي کم پیدایش او کم شکل چې الله ورکړی دی ځکه الله وایي ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله او هغه څوک چې ونیسي شیطان لره دوست سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا د تاوان وکړو په تاوان ښکاره سره یو نصیحت دلته هغه ټولو ته چې کور کې د کته روري دا شی نن ډېر زیات شی دی کور کې کته مشر روري کته پلاري کته ترۍ مامای هر څوک یې مشر یې ستا ماتحت څوک شتي په دې دا فرق واضحه کوي چې هلک څه ته وایي او جنۍ څه ته وایي سړی ماته وایي چې دې ته ضرورت څه راغلی دې ته نن سبا ضرورت راغی خصوصا پښتانه چې هغه په دې مشهور چې د هغوی سړي داسې دی او د هغوی سړي داسې هغوی ته اوس ضرورت دی چې دا فرق خپلو کشرانو ته وکړي د برکت د ټیک ټاک برکت د فیسبوک د یوټیوب د سندرو د ډمتو فرق کور کې واضح کول پکار دي چې هلک داسې جنۍ داسې وړې وړې خبرې نوټ کول پکار دي دا ته زه د ورور نصیحت کوم لکه اوس ته وینې ستا زوی یا ستا کشر ورور دا ویښته ډېر منګزوي را منګزوي هلکې دې کې څه عیب شي نشته خو ډېر پورې نښتی دی دا بعض هلکان که تاسو لیدي خصوصا دا چې نوي نوي ځوانېږي نو دا سونډې که معمولي داسې ویښته دلته راشي دی بیا برش راوالي داسې او بیا داسې دې دلته پوه کړه وایي دا کیسې په سړو پورې مزه نه کوي یو پیر دې ویښته منګزګړو صحیح ده دو پیری دې منګزګړو صحیح ده خو دا په مخه چې ته پورې نښتی او سونډې کته به راکوې دا مزه نه کوي دا تربیت کول دي چې سړی څه ته وایي او ښځه څه ته وایي بار بار نښتی دی چې دا خو زما دا جامې دا ګونجې شوي او دا د دې سره دا رنګ نه لګي او دا دې سره نه لګي دلته دې پوه کول غواړي چې ګوره دا قیسې په هلکانو پورې خوند نه کوي دا د هلکانو قیسې نه دي کله به ستا جامې ګونجي کله به رنګ د پرتوګ او د کمیس لږ فرق لري کله به د ټوپۍ رنګ او د کمیس لږ جدایي دا تربیت کول دي کیدای شي سړی ماته وایي چې دا ته څه خبرې کوې خو زه تاته دا ووایم دقه وړې وړې خبرې په کار راځي دا وړې وړې خبرې دا ته چې ماشوم ته وایې که نه دا ګورې د هلکانو چل نه دی د سړو نه دی دقه خبره د په ذهن کې پرېوځي او که ته دا ووایې چې نه زه ورته صبر کوم چې کله دی مکمل هغه بل طرف ته واوړي پرونی چې موږ بحث وکړو که مکمل هغه طرف ته واوړي بیا به ورسره نصیحت وکړم
بیا نصیحتونه نه کېږي، بیا چې را پیدا یې کیا ګټه خبره ده. الله دې زمونږ د ځوانانو حفاظت وکړي. دغه شان میندو ته دا نصیحت دی چې هغوی به جنکو ته کاږه لوڼې دي که خویندې دي هغوی ته به وایي چې دا د سړو کار دی، دا د زنانو کار دی. الله دې زمونږ ځوانانو هلکانو جنکو ته هدایت وکړي او الله دې زمونږ ځوانان د نشو تماشو او فحاشیانو نه وساتي. یعدهم ویمنیهم، وعده کوي شیطان د دوی سره. څه وعده ورسره کوي؟ نه وعده ورسره امیدونه خبره خو روانه. بارک الله فیک. وعدې د سره ته به کامیاب شي، ته به مخکې لاړ شي، ته به داسې ته به لکه ستاسو لپاره مثال درکړم، ته یو ځای ته لاړې تجارت کول غواړې، اول ته داسې ملک ته لاړې چې هغه ملک آزاد دی او ستا ګیره ده او تا پنسې د ګیټو نه برې دي او په سر دې ټوپۍ ده یا پکول ده یا رومیال ده. دې ځای کې اوس شیطان به تا ته دغه راچوي چې بھئی دا ترتیب دا دلته نه چلېږي، او که دا ترتیب ته کښېنو بیا جومات کې کښېنه او خفه به هلی شي چې کله یو سړی دین ته خپل نسبت کړي هغه هم دا کیسې نن سبا کوي. نو دې به تا ته څه وایي چې که تا لږ دا حالات خپل بدل کړو نو ستا به هم حالات بدل شي او دا خبرې به ستا ذهن ته راځي داسې به وشي او دنیا به راته میلاو شي او دا وعدې او دا لوزونه او دا قسمونه. آدم علیه السلام ته قسم نه و خوړلی؟ وایي زه ستاسو خیر خوایم او وایي دې ونه کې کمال څه دی؟ همیشه به پاتې شي، خو صرف ورنږدې خو شه که نه. دغه شان ما تا ته وایي ته لږه دا ګیره خو وړه که نه، بیا ته کامیابي وینه، مطلب بیا ته تباهي وینه. لکې دا پنسې راکته که مړه او د دین دا ټیکه یوازې تاسو اخیستې دی یاره. پلاني مولوي صاحب ته وګوره، پلاني ته وګوره، هغه خو پکې دا چل نه کوي. ته لږ دا حرام خو وخورې او 2 روپۍ ته بیا وګوره چې څنګه کامیابي. دې خبرو کې چېرته رانه شي. ځکه الله وایي بیا ویمنیهم او امیدونه اچوي دوی ته وما یعدهم الشیطان الا غرورا، او وعده نه کوي د دوی سره شیطان مګر د دوکې. اولئک مأواهم جهنم، دا کسان زید دوی جهنم دی. ولا یجدون عنها محیصا، او نه به مومي د هغې نه زیده تیښتي. الله دې ته موږ ټول آزاد کړي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. سندخلهم جنات، زر دی چې داخل به کړو دوی لره جنتونو ته تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها ابدا، همیشه به یې په هغې کې همیشه. الله دې موږ ته او زموږ مور او پلار ته نصیب کړي. وعد الله حقا، دا وعده د الله ده رښتینې ده. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک دې ډېر رښتینی د الله نه په وینا کې. یو پیر د مسلمانانو او اهل کتاب ناسو مدینه کې، نو دوی وران شو. مسلمانانو وی چې صرف که یو منګه یو، او اهل کتابو څه وی منګه یو. خبره د مسلمانانو صحیح ده که غلطه ده؟ په حق مسلمانان دي که نه دي؟ دي. الله بیا هم تربیت کوي چې یوازې به دې خبرې ته نه پرېوځي چې منګه یو. اکثر خلک دا ټکی یادوي، یعنی منګه مسلمانان یو بس. بیا چې عقیده د توحید سلفي منګه موږ سلفي، موږ الله بخلي، موږ د جنت یعنی هغه اولني صف کې به ورننوځو. خبره یوازې دا نه ده، خبره د عمل ده. دا تربیت الله کوي. ګوره لیس بامانیکم، نه دی کار په ارزوګانو ستاسو، دا خبره ستاسو د ارمانونو نه ده. ولا امانی اهل الكتاب، او نه په ارمانونو د اهل کتابو. دا کار نه ستاسو ارمانونه دي نه د اهل کتابو. من یعمل سوءا یجزا به، چا چې عملو کو بدله به ورکړی کېږي هغه ته، که هغه یهودی دی، که هغه مسلمان دی، او که هغه هر څوک. ولا یجد له من دون الله، او نه به مومي ځان لره سوا د الله نه ولیا
بچ کوونکی ولا نصیر او نه مددګار. قانون دی. بد عمل چې دی وکړو بدله به میلاویږي. که ته ځان ته هر څوک وې دا تربیت الله ستا کوي. خبره د ارمانونو نه ده او د امیدونو نه ده. امید کله مزه کوي چې کله ورسره عملي. دا مسله ما سوره بقره کې ذکر کړې وه او ما په دې دلیل هم ذکر کړی و که تاسو ته یاد شي. ومن یعمل من الصالحات او چا چې عمل وکړو د نیکیانو نه یا د نیک عمل نه من ذکر او انثى نارینه او که زنانه وهو مؤمن او دی مؤمن. مؤمن نه مراد موحدي عقیده د توحیدي. فاولئک يدخلون الجنه نو دغه کسان ورننوځي به جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ظلم به نه کېږي په دوی باندې په اندازه د داغ د اډوکي د کجورې. خبره د ارمانونو نه ده. خبره د څه ده؟ کوم ځای کې دي؟ بارک الله فیکم. ومن یعمل من الصالحات او څوک چې نیکیانې وکړي دا نه چې خپلې په خپله باندې اچولې ده الله به ما بخي نه الله به ته وبخي خو ته به څه اسباب لټې اسباب وکړي یو دا چې ته به عمل کې. ومن احسن دینا او څوک دی ډېر ښایسته په اعتبار د دین سره یعنې که غواړي که کامیاب شي او په صحیح لار روان شي د کامیابۍ لار نو ښایسته دین والا دا دی ممن اسلم وجهه لله د هغه چا نه چې تابع کو مخ خپل الله ته یا د الله دپاره. داسې خبره مخکې تېره شوې ده موږ یې وضاحت کړی دی چې مخ تابع کول د الله دپاره دې څه مطلب ده. وهو محسن او دی نیکي کوونکی. نو دوه خبرې پکې دننه راغلي اخلاص او تابعداري. الله ته مخ تابع کول اخلاص دی. احسان په عمل کې نیک عمل یعنی د پیغمبر په تابعداري کې شوی. دریم شرط څه دی؟ واتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابعداري کړي د ملت د ابراهیم علیه السلام چې مضبوط و په توحید باندې. واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولی دی الله ابراهیم لره دوست. و چې یو سړی ګوره خالص د الله بندگی کوي په طریقه د رسول وسلم کوي او تابعداري د ملت د ابراهیم علیه السلام یعنی ښه موحدي د ده نه ښایسته دین والا څوک دی؟ هېڅوک نشته. مطلب دا چې الله وایي دا لار راونیسئ. نو بیا د ابراهیم علیه السلام شان یې پکې بیان کړو چې ابراهیم علیه السلام تاسو پیژنئ چې څوک دی؟ هغه څوک دی چې الله خپل دوست ګرځولی و. ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولې دا خبره الله دلته ذکر کوي او خپل شان بیانوي؟ بعضو مفسرینو ډېر عجیبه دلته یو خبره کړې ده او ډېر عجیبه نقطې بیانه کړې ده. وی الله وی چې ابراهیم علیه السلام زما څه دی؟ خلیل دی، زما دوست دی. او موږ دا خبره ذکر کړې چې خله ټوله اوچته مرتبه. نو داسې نه چې د چا زړه ته راشي چې یاره الله به محتاج و ابراهیم علیه السلام ته او د الله به ورته ضرورت و. نو الله وایي چې ګوره ځمکه اسمانونه او دا ټوله باچایي زما ده. ګوره زه ورته محتاج نه وم، دا زما احسان و په ابراهیم علیه السلام باندې چې ما هغه دوست وګرځوم. وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله په هر شي باندې راګیرونکی. ویستفتونک فی النساء او تپوس کوي دوی تا نه په باره د زنانو کې. اوس بیا یو څو احکام بیانېږي. د زنانو خبره تفصیلا شوې وه د هغوی د حق په کوم ځای کې؟ سورة فاتحه کې. سورة فاتحه کې مشتي نشتي؟ سورة فاتحه کې شتي کوم ځای کې دي؟ بارک الله فیک. اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه لار هغه ده چې د هر چا حق پکې هغه ته میلاو شوی دی. ما تاسو ته ویلي هلته سورة فاتحه کې ما د ټول قرآن معنی سورة فاتحې ته واپس کېږي. ما خو دغه مطلب وکړه. نو دا مسله بعض هسې مې تاسو ته ما سورة فاتحه تاسو وایي نه 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 نه. نو ما ته وایي چې سورة فاتحه کې مشتي او دا یو ښه طریقه م ده. موږ یو پیر درس ته ناستو تفسیر ته شیخ سره. دا مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ په هغه وخت کې به داسې
20 کاله 30 کاله عمر نو موږ درس ته ناست وو زه وما یو 2-3 ملګري ما سره نور عربیان موږ دقه خبره وکړه پاټې هسې کله منځ کې پکې چوټي راغله که نه نو موږ داسې دمه کوله ناست نو هغه موږ یو بل سره دقه ګپ ولګو چې صورت ته یاد نه چې کوم چې کېدی وایي سوره فاتحه کېدی خو صرف په دا کار کې بیا څنګه سوره فاتحه کېدی ځکه وضاحت کړې ته معلومې نه بیا جواب ورکوم نو دا یو طریقه ده د بچ کېدو خو چې بیا که درنه تپوس وکړي چې څنګه نو بیا به کله سټ ګرې او کله به غوږ ګرې او دا به وایي چې یاره موږ ته خو دا طریقه ښوی شوې ده خو نور اخوا موږ ځان له پوهه نه نو د زنانو حقوق د دې صورت په اوله کې تفصیلا بیان شوي صورت النساء اوس بیا مسله بیانېږي صحابه کرامو تپوس کړی د زنانو د میراث په باره کې خصوصا هغه زنانه چې هغه یتیمانانې دي ما تاسو ته هغه روایت ذکر کړی و که نه د عایشه رضی الله عنها د جاهلیت په زمانه کې به یې څه چل کو یو یتیمه به ورسره وه چې کله به رالویه شوه واده ته به نږدې شوه د واده ورځې به یې راغې که دا به ښایسته وه نو دې سره به یې په خپله نکاح وکړه او که په خپله به ورسره نکاح نه کېده نو خپل کشر له به یې وغوښته خو مهر به یې ورله نه ورکوه ولې به یې نه ورکوه ته تپوس یې څوک نشته او که دا به بدرنګه وه نو په خپله خو به یې نه کوله ځکه چې زړه ورته نه کېږي او بل له به یې هم نه ورکوله ولې ځکه چې هلته مال ورسره دی دا مال بل له وړي الله رد وکړو په هغوی باندې نو ځکه الله دلته څه وایي ویستفتونک فی النساء او تپوس کوي دوی تا نه په باره د زنانو کې قل الله یفتیکم فیهن ته ووایه الله مضبوط حکم کوي تاسو ته په باره د زنانو کې مضبوط حکم وما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې په دې کتاب کې په کوم ځای کې لوستلی شوي دي د دې صورت په اوله کې یعنې زه تاسو ته هغه حکم کوم چې د دې صورت په اوله کې تا لوستلی دی الله وایي ومکه فتوه ده فی یتام النساء په باره د یتیمو جنکو کې اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن هغه یتیمانانی چې نه ورکوئ تاسو هغوی ته هغه څه چې مقرر کړی شوی دی د هغوی دپاره څه شی مهر وترغبون او مینه کوئ تاسو ان تنکحوهن چې نکاح وکئ د هغوی سره وترغبون دې کې ګوره دوه وضاحت دی یو دا دی چې تاسو غواړئ وترغبون او خوښوئ یعنې رغبت پکې لرئ چې نکاح ورسره وکئ خو حق یې نه ورکوئ داسې به نه کوئ دویمه ده چې تاسو د هغوی کې رغبت نه لرئ او بل له هم نه ورکوئ د دواړو خبرونه منه راغله والمستضعفین من الولدان او په باره د کمزورو ماشومانانو کې جاهلیت په زمانه کې دا وه چې ماشومانان به پاتې شو د یو کس نه کمزوري به هغوی به د خپل حق تپوس نه شو کولی نو دوی به له په میراث کې برخه نه ورکوله ولې وایي ده لا توره لاس کې نه ده راغستی یوه او دویمه دا چې دی کمزوری دی تپوس نه شي کولی الله وایي د دوی په باره کې هم ګورئ زه تاسو یرومه وان تقوموا للیتامى بالقسط او دا حکم کوي چې ودرېږئ دپاره د یتیمانانو په انصاف سره د یتیمانانو دپاره په انصاف سره به څنګه ودرېږي د هغوی حق که تا سره یي هغه به ورکړي او که د هغوی حق د بل چا سره یي هغه به د هغوی نه راوالي دلته به یې ورکړي وما تفعلوا من خیر او هغه څه چې تاسو کوئ او هغه څه چې کوئ تاسو څه نیک کار فإن الله كان به عليما يقينا الله باغي باندې څه دی پوهه دی وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا او کچرته یو ښځه یریږي د خاوند خپل نه د بد اخلاقۍ او اعراضه یا د مخ اړولو نه که تاسو ته یادي مخکې کومې زنانه ذکر شوې وې بد اخلاقه زنانه او نیکعمله زنانه اوس بد اخلاقه نارینه ذکر کېږي کله بد اخلاقي زنانه کوي د هغوی علاج بیان شو او کله بد اخلاقي هغه نارینه کوي اوس د هغوی علاج بیانېږي یوه ښځه ده یریږي د خپل خاوند نه یریږي د څه نه چې ما به پرېږدي ولې وایي مخې را نړولی دی اعراضه ما له توجه نه راکوي یا دا چې بد اخلاقي را سره کوي فلا جناح علیهما نو ګناه نشته په دواړو
ان یصلح بینهما صلحا چې دوی جوړه وکړي په خپل منځ کې جوړه کول طریقې سره چې خپل منځ کې څه وکړي جوړه وکړي اولنۍ طریقه دا ده एकदम الله وایي چې تاسو ډایرکټ د دغه طلاقو مسلې له مزې کښېنئ یو منځنۍ لار را پیدا کړي لکه کله چې سوده رضی الله عنها ته پته ولګېده چې زما عمر ډېر دی نو څه چلې وکړو خپله ورځې عایشې ته وبخله که جوړ جاړی شو که نه لکه یو سړی دی ته پته ولګي چې زما د یو ښځه ده عفوا یو ښځه ده چې هغې ته پته ولګي چې زما د خاوند ما سره نه لګي نو کوشش دې وکړي چې داسې څه طریقه جوړه کړي چې د دې او د خاوند ګزاره روانه شي ګزاره داسې کیدی شي لکه یو ښځه د عمر ډېر زیات دی او د خاوند ورسره نه لګي او د هغه بله ښځه شتي چې د هغې عمر کم دی نو دا دې ورته د خپل طرف نه ووایي چې خیر دی ته د دغې سره وخت ډېر تېروه نو چې د خاوند توجه زما د دې طلاق او د دې مسلو نه واوړي دغه شان بل خپل حق ورته هم معاف کولی شي لکه اوس یو ښځه ده دغې کې خو به لازم چې بله ښځه به وي خو که اوس یوه ښځه وي او دا به حل کېدی شي دا ښکلی حل دی بارک الله فیک یوه ښځه د خاوند ورسره نه لګي وایي بله دې وله وکړي دا حل کېدی شي یعنې بله وکړي وله او ما مه طلاقوه شي کېدی شي بله هم کېدی شي طریقه لکه اوس یو خاوند دی د ښځې سره نه لګي دا ورته خپل څه حق معاف کړي چې ما سره اوس ګزاره وکړي مطلب دا ورته ووایي چې په ما خرچه مه کوه زه به ځان له خپله خرچه کوم خرچه خو د هغې شتي که نه په خاوند لازم ده خو هغې خپل حق معاف کړو چې زه خرچه تا نه غواړم د دې دا سوچ دی چې د خاوند نه که دا بوج کم شي او ما پرېږدي د ځان سره نو هېڅ خبره نه ده خپل حق ورته معاف کولی شي والصلح خیر او جوړه کول ډېره غوره ده الله جوړه کول څه دي غوره دي واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته د دې څه مطلب شو بخل ته مطلب دا دی الله وایي چې جوړه غوره ده خو الله وایي په نفسونو کې دننه بخل او کنجوسي پرته ده چې هغه به تا دې جوړې ته نه پرېږدي څنګه موږ دې زنانه ته وایي چې ته خپل څه حق معاف کړه نو مطلب دا چې دلته به داسې ځان سخي کوي سوده رضی الله عنها خپله ورځ چا ته معاف کړه عایشې ته دا ګران کار دی که آسان دی ګران کار خپل حق به قرباني کې نفس خو کنجوس دی نه تا ته به وایي چې نه الله وایي دغه خبرو ته پکې مه ګورئ خیر دی که د خاوند حق یا د ښځې پکې کته به راشي خو چې جوړ جاړی پکې راشي او دا صرف په دې ځای کې نه په هر ځای کې کله چې جرګه کینې خلک کینې که نه نو نفس د دې کنجوسۍ د لاسه هغه جوړ جاړي ته بیا غاړه نه ږدي دلته الله ځکه دا خبره ذکر کړه وان تحسنوا او که تاسو احسان کوئ د یو بل سره وتتقو او ځان بچ کوئ ځان بچ کوئ د څه نه طلاقونه کیدی شي ځان بچ کوئ د څه نه د بخل نه کیدی شي ځان بچ کوئ د څه نه زیاتي نه ګوره چې کله دې مجالسو کې کښېنې څنګه تاسو پوهېږئ په قرآن باندې بعضو دا مطلب دی قرآن باندې صرف هغه سړی پوهېږي چې هغه د وړوکوالي نه په مدرسه کې پاتې شوی 14 سبقونه وي دا اوس 4-5 جوابونه لرل ټول صحیح دي تاسو ځان بچ کوئ د اختلافاتو نه تاسو ځان بچ کوئ د طلاقو نه تاسو ځان بچ کوئ د ظلم او زیاتي نه فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو یقینا الله دې ستاسو په عملونو باندې خبردار ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء او هیڅ چېرې تاسو طاقت نه لرئ چې انصاف وکړئ په منځ د زنانو کې عجیبه ده یو ځای کې الله موږ ته وایي عدل به کوې اوس موږ ته څه وایي تاسو عدل نشئ کولی عدل د زړه په معامله کې نشئ کولی ظاهره کې به عدل کې او لازم دی لکه جوړه جامه ورځ د هغې سره تېرول شپه تېرول په دې کې به لازم عدل کې خو هغه عدل چې کوم د زړه سره تعلق ساتي زړه محبت سره الله وایي د تاسو نشئ کولی ولو حرصتم اگر که هرس کوئ تاسو فلا تمیلوا کل المیل نو مه کږېږئ په پوره کږېدو سره فتذروها کالمعلقه به چې پرېږدئ هغه بله په شان د ځوړندې کړې شوي پوره مه کږېږه او که لږ ډېر کوږ شوی خیر خو دا کوږوالی کم یو دی
د زړه د بدن نه. دا نه چې بدن بیا خوا کوک کړی دی او چلایي او بړستن دې وړي او پوخ هلته پروت دی او بیا وایي چې الله وایي که لږ کوک شي دا لږ کېږي. ځکه زمونږ د ابروز ما دې ملګرو ته زمونږ د پښتو په معاشره کې ولې دا دویمه ښځه او درېیمه او څلورمه کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې دا کار بعضو بدنام کړی دی چې یوه دویمه ښځه وکړي یا به اولنۍ پرېږدي یا به دویمه پرېږدي. لازم څنګه به پرېږدي دغه یو به ده سره وي دا بله غریبه کله یو ځي کله بل ځي. وایي د هغې خو مخکې ورځ کې یو کس ته ما وایي ما ته ویلي دغه مشران بچي دي نو ما په بچو هغه څه وکړي په بچو هغه څه وکړي کوم ځای کې خاوند کوم ځای کې بچي. د دې د لاسه بیا خلک چې دی دوی واده کول نه غواړي او څوک خپله خور لور ورکول نه غواړي. ظاهره کې انصاف دی هر څه کې به دوی یو شاني الا د ضرورت شی چې اب هغه چا له راوړي چې د چا ضرورت دی. د عدل د دې مسلې نه ګورې عوام نه دي خبر. د عوامو دا مطلب دی چې څه شی د یوې له راوړي بلې به مکه راوړي. دا مسله موږ څو پیرې واضحه کړه. لکه اوس د یوې په سر باندې ډړلې تا له پیناډول ګولۍ راغستې بلې نه به هم پیناډول راوړي. نه د عوامو دا سوچ دی د عوامو د دې یوې پیزار شلېدلي دي او تا ولې پیزار راوړي د بلې نه به هم راوړي نه. پیزار د دواړو برابر دي ته زیاتي دي یوې له راوړي اوس به دې بلې نه راوړي. جوړې جامې ټول برابر دي خو د یوې له راوړي بیا به دې بل نه راوړي. دې کې به اوس عدل او انصاف کې ورسېدې که هر چې د زړه معامله ده په دې کې عدل نه کېږي. دواړه ښځې دي خو کېدی نه شي چې دواړه دي یو شی په ښایست کې په اخلاقو کې په خدمت کې په ناسته پاسته کې په دیندارۍ کې. دا خبرې فرق راولي په مینه کې. نو دلته الله تا په دې نه رانیسي خو یو خبره ته وکړم د ځان نه به هوښیار جوړ کړي د دې به اظهار نه کړي. دا نه چې دواړه ناست دي ته وایي بس ته نه یې چې په تا مې ځان قربان کړي. نه دا د زړه خبرې دي زړه کې ساته په دې الله تعالی نه رانیسي. او که دې ښځې ته دې پټ اظهار وکړم څه خبره نه خو دې بلې په مخ کې نه زیاتې په دې دی چې د هغې زړه خفه کېږي. ته داسې او د بچو هم دقه مسله ده. د بچو سره موږ ته پته ده که نه ما ته هم پته ده تا ته پوه ته چا چې بچي دي د زړه مینه ګوره یو شان نه لازم څه نه څه فرق وي او دا د الله کرم دی چې په دغې موږ نه نیسي. وان تصلحوا وتتقوا او که تاسو اصلاح کوئ او ځان ساتئ د ظلم نه د زیاتي نه فان الله کان غفورا رحیما نو یقینا الله دی بخښنه کوونکې مهربانه. وان یتفرقا او که چېرته جدا شول دواړه سلار نه پیدا کېږي جوړ جاړی نه راځي او دواړه جدا شو یغني الله کلا من سعته نو بې پروا به کړي الله هر یو لره د خپلې پراخۍ نه. د هر یو به الله یو لار راوباسي الله به مخه روانه کړي. ما تاسو ویلو په سورة البقره کې چې دا طلاق هم د الله یو رحمت دی الله به د هر یو لار راوباسي. وکان الله واسعا حکیما او دی الله پراخه فضل والا حکمتونو والا. سبا به انشاءالله شروع کوو د کوم آیت نه د 111 نه. رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او الله رب العزت دې په دې مبارک وخت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا